السلام علیکم دوستانو، شیردل تخنیکی معلوماتی چینل ته ښه راغلاست. الله تعالی دې وکړي د صحت او عافیت جامه پتن ولرئ. زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع ده ټاپ 10 انټرویو آنسر کوېشن فرام سولر انرژي پارت نمبر 1. د سولر پاور سیستم د انټرویو پر رابطه باندې ده چې په 10 سوالونو او جوابونو مشتمله ده. زه غواړم په دې هکله ستاسو سره مهم او مختصر معلومات شریک کړم. نو دوستانو دا ویډیو مه مس کوئ، تر اخره پورې وګورئ تر څو د دې مفیدو معلوماتو څخه ځانونه برخمن کړئ. نو دوستانو راځو د سولر پاور سیستم په هکله مهم 10 سوالونو او جوابونو ته. سوال نمبر 1، سولر انرژي کومې انرژۍ ته ویل کیږي؟ جواب: سولر انرژي عبارت د هغې انرژۍ څخه دی چې د شمسي یا لمریزې انرژۍ څخه برېښنایي انرژي تولیدوي او بهر ته د کار او فعالیت لپاره سپلای کوي. سوال نمبر 2، سولر پینل څه ته ویل کیږي؟ جواب: سولر پینل لمریزې یا شمسي شیشې ته ویل کیږي چې د لمریزې انرژۍ څخه برېښنایي انرژي تولیدوي او بهر ته د کار او فعالیت لپاره سپلای کوي. سوال نمبر 3، سولر پینل په څو ډوله دي؟ جواب: سولر پینل په 3 ډوله دي. اول مونو کرسټال سولر پینل، دوهم پولی کرسټال سولر پینل، دریم تین فلم سولر پینل. سوال نمبر 4، سولر پینل د کومو موادو څخه جوړ شوی دی؟ جواب: سولر پینل د سیلیکان جرنیوم موادو څخه جوړ شوی دی. سوال نمبر 5، سیلیکان د کومو موادو برخه ده؟ جواب: سیلیکان د سیمی کنډکټر موادو برخه ده. سوال نمبر 6، سولر پینل کوم ډول انرژي تولیدوي؟ جواب: سولر پینل ډیسی انرژي تولیدوي. سوال نمبر 7، د سولر پینل د سیلونو داخلي کنیکشن په کوم ډول سره ترسره شوی دی؟ جواب: د سولر پینل د سیلونو داخلي کنیکشن په سیریز یعنی مسلسله توګه کنیکشن او تړل شوی دی. سوال نمبر 8، د سولر پینل د جوړښت مواد په څو ډوله دي؟ جواب: د سولر پینل د جوړښت مواد په 7 ډوله دي چې عبارت دي: اول فریم یا چوکاټ، دوهم شیشه، دریم انکپسولینټ، څلورم سولر سیلونه، پنځم انکپسولینټ، شپږم بیک شیټ، اووم جنکشن بکسه یعنی د ډیوټو بکسه. سوال نمبر 9، په سولر پینلو کې 20 او غوره سولر پینل کوم یو دی؟ جواب: په سولر پینلو کې 20 او غوره سولر پینل زموږ د کورونو لپاره مونو کرسټال سولر پینل دی. راځو د سولر انټرویو آخري سوال ته چې سوال نمبر 10 دی. په سولر پینل کې ډایوډ د څه لپاره نصب شوي دي؟ جواب: په سولر پینل کې ډایوډونه د بایپاس او ون وے لپاره نصب شوي دي. نو دوستانو دا وه زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع چې د سولر پاور سیستم د انټرویو په رابطه باندې وه چې دا پارت 1 و. نو دوستانو پارت 2 به انشاءالله زه دې پسې وروسته تاسو سره شریک کوم. نو دوستانو که غواړئ د بر د تخنیک څخه ځانونه برخمن کړئ او خپل هر قسم برقي وسایل په خپلو کورونو کې ترمیم او جوړ کړئ، نو دوستانو که زما چینل مو نوي سبسکرایب کړئ زما چینل سره سبسکرایب کړئ، او که دا ویډیو مو خوښه شوي در سره لایک او شیر کړئ د خپلو ملګرو سره تر څو خیر او پیدې ټولو ته ورسیږي. دوستانو ستاسې د توجه او لیدو څخه یو نړۍ مننه. السلام علیکم.